نو جناب سیرت صاحب نظرونه دوه شو یو عام نظر دا نه دی قیمتي دا د ونې والا نظر دی دا د لارې والا دی دا د موټر والا دی شریعت دا نه دی ویلي چې دا نظر ښکته کا یو قیمتي نظر دی چې په انسان ولګېږي هغه نه ولی جوړوي هغه نه بزرګ جوړوي هغه نه حاجي جوړوي هغه نه د اولیاو سردار جوړوي دا قیمتي نظر الله وایي دا به نه استعمالوي دې وجې نه رسول الله مبارک صحابي ته وایي فإن لك الأولى وليس لك الأخرى که ته بازار ته لاړې په پردۍ ښځې د نظر ولګېده دا اولنی درته معاف خو دویم نه ځکه اول عام دی او دا دویم بیا خاص دی د دې عام نه خاص هم جوړېږي چې کله ویې دری یا به یو سړی بازار ته تله مغه اول نظر به یې درو چې په حدیث عمل وکړم داسې نه ده او مقه اول نظر بیا دویم کیږي بیا دویم خاص کیږي نو د دې وجه نه نظر ډېر قیمتي دی چې کم خاص دی جناب سیرت صاحب دومره قیمتي دی که سړی د دویم نظر باندې خواري وکړي نو دا دومره قیمتي نظر دی چې تیږې شکوي د دې تفصیل ته راتلو اړیکه هم لرله خو اړیکه پرې شوله راځو تفصیل ته شیخ نو تیږې باندې چې دا نظر ولګېږي د تیږه شکۍ ماتوي دیوالونه نړوي بنګلې غورځوي شته که نه نظربازان شته داسې نظربازان انسانان دا هغه نظر دی چې کوم قیمتي نظر دی عام ساده نظر دا کار نه کوي چې کوم قیمتي نظر دی چې ورته نظر وکړي تیږه وشکوي که ورته نظر وکړي وغورځېږي بلکې دوه نظربازان ما ته یو ملګري وي چې دوه نظربازانو او روانو د خټکیو یو لارۍ راتله دوی ورته لاس ورکړه چې یو خټکی به راکړي هغوی ته لاړو هغوی په ځان خبر نه و خبر نه و نو هغه یو بل ته وی چې کوم ځای دی خوښ ده چې راوي غورځوم نو هغه ورته وی دغه پل سره چې د پل نه د نوانه وړي ویلې یو ټیر به په پولي یو به دې خوی راغورځېږي به چې کله هلته ورسېدو چې څومره ښایسته لارۍ ده او څومره ښه خټکي پکې بادي یکدم راوغورځېد ګوره نظر دومره قیمتي دی چې دا تا ته بلکې حیات الحیوان کې راغلی دي چې دوه پلار او زوی و دا پلار یې دومره نظرباز و چې ده به په دې نظر باندې ښکارونه کول مرغۍ ته به یې چې وکتل چې څومره ښایسته مرغۍ درو به غورځېده یو ځل یې دا زوی ځان سره بیولی و ډاګې ته په دې نظر باندې ښکار کو وی دې خپل بچي ورته ووي چې پلاره څومره خطرناکې سترګې دي وایي په سترګو ړوند شو چې بچی زه دې هم خراب کړم ګوره بچی تر دم قوي و د ده نه هم قوي و نو غرض دا چې دا نظر ساده نظر نه دی چې موږ او تاسو ته شریعت کوم حکم کړی چې تاسو نظرونه ښکته کوي دا هغه قیمتي نظر دی دغه قیمتي نظر چې یو سړی بې ځایه خرچ کوي بې ځایه استعمالوي نو شریعت وایي الله تعالی خو موږ او تاسو باندې خفه کېږي تاسو به دا بې ځایه نظر نه استعمالوئ دې وجې نه موږ او تاسو شریعت منې کړي یو تاسو به پردۍ ښځې ته نه ګورئ پردۍ ښځې ته کتل او ونې ته کتل دی په منځ کې فرق دی دا عام دی او دا خاص دی د غربیانو د اعتراض چې نظر عام نظر دی خاص نظر پکې نشته دا غلطه ده موږ وایو که نظر کې تاثیر نه وی او نظر اثر نه کولی نو یو غریب سړی چې یو د چا بنګله وویني د چا پارتمان او تعمیر وویني دی ولې افسوس کوي یو سړی په لار روان دی چې د مار نظر او د ونې نظر یو دی مار خو ده ته ټک نه دی ورکړی دا ولې درېږي یو سړي سره تومانچه وویني یا ورسره ماشینه وویني د هغه نه ځان راغونډ کړي ده باندې خو یې ډز نه دی کړی یا یو سړي سره غټ کوتک دی او په لاره روان دی دې ته ځان لرې کوي یو سره تیږه ده معلومیږي دا چې نظر دونه نظر کې فرق دی نو دغه قیمتي نظر چې کوم شریعت ویلی دی دا به تاسو ښکته کوي او دا په پردیو ښځو مه لګوئ